الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. د حمادیه ښوونیزو ګروپونو ټولو ګډونوالو د رمضان المبارک د میاشتې په مناسبت چې مو کوم درسونه راپیل کړي دي، په ننني درس کې ځینې هغه مسائل بیانوو چې اعتکاف په کومو صورتونو کې فاسدېږي او په کومو صورتونو کې نه فاسدېږي. محترمو مسلمانانو ورونو، لکه مخکې چې مو ویلي وه، اعتکاف یو ډېر بهترین عمل دی. نو هر بهترین عمل ډېرې ګټې لري او هره ګټه یو اندازه تکلیف او برداشت غواړي چې زحمت برداشت کړي، تکلیف برداشت کړي. نو ګټه هغه مهال راتلای سي چې یو تکلیف او زحمت باندې صبر وکړل سي. نو لہذا پر معتکف باندې لازمه ده چې د شرعي او طبعي ضرورتونو پرته د مشته څخه ونوځي. که چیرې یو څوک په قصد باندې یا په ایره باندې د شرعي او طبعي ضرورتونو پرته د مشته څخه وواتي، اعتکاف یې فاسد دی. فتاوای هندیه جلد اول صفحه 212. او که چیرې یو معتکف په قریبانو کې یو څوک وفات شو، نو د کفن ورکولو لپاره یا د دفن کولو لپاره دته اجازه نشته چې ولاړ سي. که چیرې دی ولاړی په جنازه کې ګډون وکړي او د هغه په تکفین او تجهیز کې ګډون وکړي، د اعتکاف فاسد دی. فتاوای هندیه جلد اول صفحه 212. او که چیرې یو معتکف اقربا درلوده، په قریبانو کې یو څوک سخت ناروغه و او یا وفات سوی و، بل قریب یې نه درلودی، که دی ورنسي د دفن سړی نسته یا هغه کس چې د ده قریب دی هغه وفات کیږي، د مرګ خطره یې ده، نو په دغه صورتونو کې دی د اعتکاف پسې ورتللی سي. اعتکاف خو یې فاسد دی، قضا ځینې راګرځول غواړي. البته ګناهګار نه بلل کیږي، یعنې دا چې ثواب به یې وي سره د قضا. بحر رایق جلد دوم صفحه 415. او که چیرې یو معتکف د مریضي په وجه باندې کور ته ولاړی، ناروغه و، اعتکاف یې فاسد دی، البته ګناهګاره نه دی. همدا ډول که چیرې یو معتکف چا په زوره د اعتکاف وایستي یا په هغه مشت کې د نړېدو خطره وه او یا بل کومه بله خطره وه، په دې ټولو صورتو کې د دغه معتکف اعتکاف فاسد دی، البته ګناهګار نه دی. یعنې دا که څوک بې ضرورت اعتکاف فاسد کړي نو دا مسئولیت دی، او که په دغه صورتو کې سي نو د ده هغه اعتکاف خو فاسد سوی دی، مګر کم اراده چې د سنت مؤکد اعتکاف د پوره کولو وه هغه اراده یې پوره سوه او همدا ډول هغه ثواب یې سته، صرف اعتکاف بیرته ځینې راګرځول غواړي. بحر رایق جلد دوم صفحه 415. او که چیرې داسې و یو سړی په اعتکاف کې و، د اعتکاف څخه چې کله د باندې راووتی او د باندې یو سړی ورته ودرېدی چې ته زما سره خبرې وکړه، نو دی چې یو چا په زوره راوګرځاوی، دی د باندې د طبعي ضرورت دپاره راوتلی و یا د شرعي ضرورت دپاره راوتلی و. مثلا د جمعې لمانځه ته تللی و، یو چا په زوره راوګرځاوی، نو د دغه کس اعتکاف د امام ابو حنیفه رحمه الله تحقیق مطابق فاسد دی. دی به پر لارې په رفتار کې جواب ورکړي، ورته درېږي به نه. فتاوای هندیه جلد اول صفحه 212. او که چیرې معتکف د اعتکاف په جریان کې
د خپلې مېرمنې سره کوروالی وکړي، که انزال سي او که انزال نسي نو د ده اعتکاف فاسد دی. او که چیرې یو معتکف د خپلې مېرمنې سره د اعتکاف په جریان کې غیر د فرج څخه بل ځای جماع وکړل نو که انزال شو اعتکاف فاسد دی، او که انزال نسو اعتکاف نه دی فاسد. فتاوای هندیه جلد اول صفحه 214. او که چیرې د اعتکاف په جریان کې یو څوک و نامحرمه چا یا خپلې مېرمنې ته په شهوت باندې وګوري او په دغه شهوت سره د انزال سي نو اعتکاف یې نه فاسدېږي. که څه دا کار خو جایز نه دی خو اعتکاف فاسد نه دی. فتاوای هندیه جلد اول صفحه 204. او که چیرې یو سړی په اعتکاف کې وي پام یې نه وي د مشته څه ووتی چې دا اروپایات سوه د څه را داخل سو اعتکاف یې فاسد دی. بحر رایق جلد دوم صفحه 404. او که چیرې معتکف د خوراک راوړلو لپاره کور ته ولاړی هم اعتکاف فاسدېږي، ځکه نور د محل خلک هغه مکلف دي چې د خوراک د راوړلو انتظام وکړي. او که چیرې معتکف د اعتکاف په وخت کې یوازې سر د مشته وباسي یا لاس وباسي یا پښې وباسي اعتکاف یې نه فاسدېږي. هندیه جلد اول صفحه 214. او که چیرې معتکف د اعتکاف په جریان کې جنگ وکړي په مسجد کې هلته نو اعتکاف یې فاسد نه دی، البته په دغه کار سره ګناهګار دی. او که چیرې څوک یو معتکف د اعتکاف په جریان کې روژه قصدا ماته کړي د دغه قصدا روژه ماتولو سره د ده اعتکاف فاسد دی. بحر رایق جلد 4 صفحه 407. او که چیرې معتکف د اعتکاف په جریان کې بېسده سي او دا بېسدوالی یې دومرې سي چې اوږد سي او دغه بېسدوالی یې البته تر یوې ورځې او شپې کم وي نو اعتکاف یې نه فاسدېږي. فتاوای هندیه جلد دوم صفحه 214. که معتکف کومه ګناه وکړي، مثلا غلا وکړي، درواغ ووایي، غیبت وکړي، ګناهګار دی خو اعتکاف یې نه فاسدېږي. او که معتکف ته د اعتکاف په جریان کې احتلام یا شیطان خطا ایستل پیښ سول نو په دغه صورت کې اعتکاف فاسد نه دی. رد موتار جلد 3 صفحه 501. دا هغه مسائل و چې په کومو صورتو کې اعتکاف فاسدېدی او یا نه فاسدېدی. د دې وروسته به انشاءالله په راتلونکو درسو کې هغه ضرورتونه چې معتکف کم طبعي ضرورتونه لري چې د هغه دپاره ولاړ سي او کم شرعي ضرورتونه لري چې د هغه دپاره ولاړ سي هغه به انشاءالله په راتلونکي درس کې تر بحث لاندې ونیسو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.